که د ټولبندیز پر مهال له دغه ډول حشراتو سره ایثار وای نو څه ډول احساس به مو درلود؟ زما نوم کېټلېن هنډرسن ده. د کوینزلند په موزیم کې د ساتونکي دنده لرم. کله چې په استرالیا کې ټولبندیز پیل شو نو کتلېن د غنو د یو نندارتون جوړولو لپاره په تیاریانو بوخته وه. له هغه وخته چې موزیم تړل شوی زه په کور کې د دغو غنو ساتنه کوم. نو راځئ چې تاسو ته هم در وښیم. زما د هوټل ته ښه راغلی. که څه هم ګڼه ګوڼه پکې لږ ډېره ده خو ښه خواړه لري. یو وخت خو داسې و چې کتلېن له شاوخوا 88 غنو سره یو ځای اوسېدله. زما د دندې یوه برخه دا ده چې د دوی خیال وساتم. ډېر کله خپلې د خوب جامې هم نه بدلوم. غواړم تاسو ته در وښیم چې زه د غنو ته خواړه څه ډول ورکوم. دغه ډول یې ټایګر هنټسمن نومیږي. ډېر ښکلی دی او نارنجي رنګ لري. دا لاس هم لوی شوی نه دی خو تر دې هم ډېر لویږي. ډېره جالبه ده. ویې خوړه. اوس به نو څو ساعته لګیا وي او شخوند به پرې وهي. کتلېن تل له غنو سره مینه درلوده. ډېر خلک له غنو ویریږي او کرکه ترې کوي. خو زه د دوی پر وړاندې هیڅ دا ډول احساس نه لرم. زما لپاره دوی د هغو نورو ښکلو ژوو په څیر دي چې کور کې یې ساتلی شي. یو بل څه مې هم وموند. غواړم په بیړه یې تاسو ته هم ښکاره کړم. دا ډېره غټه ټوپ وهونکې غڼه ده. دا په استرالیا کې د ټوپ وهونکو غڼو یوه تر ټولو غټه هغه ده. د دې ملګري ته هم اوس دغه حالت عادي شوی. خو له غڼو سره د ژوند کولو زده کول لږ وخت ونیوه. لومړی ځل چې زما کور ته راغلی و نو یوه غڼه مې پرې وغورځوله. هسې تصادفي پیښه وه. خدای ډېر ارامه و. اوس ورسره بلد شوی.